یاره شریف ګله نن خو د یو کار هم نه کوي څه فالتو ورځ درته راکړه او رښتیا ته درځه نن خو یو کلک شیطاني وکړه پر دغه به دم ساعت ترسي درځه وړی به د په سړې شي دا خو نن یو څوک هم نه ښکاره کېږي دی به نور کله د المرسې کې بینولی وي دلته به ناست دی چې هغه دی ته راسه ورسه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ای اکا جانه څنګه یې؟ خیر سلامت یې؟ خیرت دی. څنګه د بیا المرسې کې ورته نیولی؟ دا د ښه تود مرسې کوي اوسې ته راځه دلته کښېنه پام به غلط پام به د نغې غلط یې مړه نن موارد دا د نوي دوستي کوي له نعمتي سره و دغه ګی روان دی دوستي مده مړه د شادۍ دوستي وکړي ته خو په الله لور ورسره ته ناره ته غورځه یې څه خو دې سم خلک دی دی شو ګلالۍ زوی دی بس نو تا ته خو بیا درک نشته بس خالي په دا خطا کې چې پیسې یې د موټر یې د کیسه سره برابر ده دا دونې ذلیلې دي اتاکه دونې ذلیلې دي زما کور ته خو نو رانږدې دي ته راسه په کور کې 15 زنانې دي یوه د شمبک لور ده یوه د ناټي لور ده یوه د ګلو لور ده یوه د صباخان ده دا خرنګت دي له لوږې مري له لوږې غوړېږي کور ته غوړي راړې غوړي هلته یې راټال کړي و دې کې راچوي نه بس تا ذلیلې ته څه کوې سړی لور به د له لوږې مړه وي سړی یم درته یم غوړي دا رنګه په دیوال راټال کړي میخ هم نشته لرګی ټکوالی په دیوال کې په دغې تیلې راټالې کړي بس سپینې سترګې ورته ګوري دا ذلیلې ته کوې څه سړی همسایه‌توب خو د غونې حق لري کم از کم چې زه تا خبر کړم چې دا خلک د دوستۍ نه دي دا ستا بولډاله کور دا ستا بولډاله ژوند هی کنجوسان مړه یوه بیا بله ناشته درته وکړه بله ورځ یو راغلی و ما ته دې کښېنسئ یا شریف خانه یم ها یاره دونې ګرانه شوه د مانګۍ مې یې کړي بیا لږ به مې خرڅه کمه شوي ما ولی راسه ده ستا رااخیستې ده پښتون سړی به غیپی راسه ګډ شرمېدی بل میاني چې بیا راولاړ شوی دی ورځ کاهی رااخیستې ده ورندیار یاره په دا سر کې په کاهی وولګېد وروره رش کش شوی څه کیسه ده وروره څه کیسه ده وروره موږ ورالو زموږ ادې مسکینه هم وراله هغه ټینګې ادې مسکینه ژوندی و نو حال یې کړی دی ښځه ده په چشمه ووله نه توره ده نه مخ توره ده هر رنګ هم سړی ښځه وایي ماړه دا یو کیلو غوړي ما راوړي څنګه په جمعه کې ختمه شو سړی غوړي به هغې دې ته خوراک شی ګرځي په ورځ دې بلیا واخلي دا دونې ذلیلې دي سړی زه په ورځ کې 2 تیلې راړم دوی په جمعه کې څنګه یوه تیلې ختمه شوه دا کوي څه مړه ستا به دا خیال وي چې ده پر ما دوستي نه رابلېږي نه دا خبره نه ده له مسلمانۍ درته یم له مسلمانۍ درته یم د زړه له پرې نه درته یم زه ځم پر ما لمر پرېوځي لمونځ به لیانه دی کړی بس دا ښه خلک نه دي یاره شریفه ما خو دوستي دونه سره رانږدې کړې ده دونه مې رانږدې کړې ده چې ګټه مې خلک خبر کړي دي مې راغوښتي دي څنګه هر رقم سړی ته ما باندې تر اوسه نشو برابر دی رښتینی سړی کلی ته نسته وروره څوک د خدای رښتیا نه یایي زه ملمز مه قضا کېږي که نیم صفا مجلسونه کې مې درته کړي وایه ګټه به د په ډبرو ویستل و څه یې بس دعا راته کوه نه دي خلک دعا راته کوه څنګه سړی پراپېږي څه راکوئ دا څنګه دی چې خفه نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه به د وخت تر څو دی ګټه محتاج شوي ته له کومې خوا زه د هغې له کور راووتلم ته زما خیاله ډېره ټیمه دلته ناست یې څه ټیم کړي چې د لیک کښېنستلی یم په وخت نه یم پوهېدلی وخت تر څو دی ښه داسې پریشانه معلومه چې د نورو څرنګه نه یې څله خیر دی څه مسله خو نه یا هېڅ داسې پریشاني نشته په انسان دې کله کله د اچانک پریشاني ورجوړې شي نو د حل کېدو پریشاني ده چې سړی مدد کې وکړي څه خبر یې دا به د حل کېدو یې که به نه پښتانه د هر غره د پاسه لیار وي نو ستا د مسلې هم حل ستا ته راته وایه څه مسله ده وروره موږ هم خپل سوچ ورباندې وکړو کېدای شي حل یې کړو ورور هغه زما دوستي شول
و په دا خو ته ښه خبرې اګر ته متم راغوښتې ما ته خو میړه لاس پښې را تړلې ولې خو میړه ګرڅه نن خبر کړم چې دوی ذلیله دي ما خو ګرڅه نجلۍ په لوی لاس وورته اچول نه تا ته چا وویل ته ما ته کیسه وکړه ته چا خبر کړلی وروره کلیوال یې راته ویلی شریف خان رالی هغه ګرڅه د دوی پړوسي دي په هر څه یې خبر دی د سهار د ماښام په حال یې خبر دی څه یې درته وویلې ته د ده کیسه راته وکړه د شریف خان ورور ما ګرڅه به تاسو ته هم خوابده شي تاسو هم نه کم خبر شریف خو ماله رالی چې مثال دا یو ورور دی دا رقم یې کړي ولو منګې په سر کې په لرګي وهلې وله د غوړو پړی په لرګي راټال کړي خالي ورته ګوري سپینې سترګې ورته نیولي په پخه یو شی نه دا خو نجلۍ ولې لاس باندې به ورته اچولي د محبته دا خو هم لږ څه راته ویل بس تا زیاته خبره ومنله نو خو څنګه بیا نه منې مړګۍ د مړګي کیلورې دی یاره د هغه د نه منم د حی د نه منم ته ګرته د مسلمانۍ د راته ویل دا ګی راته وکړو د مسلمانۍ د وجې درته یایم ورور ته زما منې زه د مسلمانۍ درته یم وروره دا چې زما دوستي وله دغه زما په دوستي کې دونې لغتې راوولې چې زه کشنی وله ما په لنده کې دونې لغتې نه دي ولې لکه داسې زما په دوستي کې د شیطانت لغتې راوولې دغه دومره شیطان سړی دی وروره دغه یوه خبره په سلو کې یوه خبره رښتیا نه وي د شیطانت کې دا په سوځي زه په مسلمانۍ درته یم دوستي وکړه طبیعت مه خرابوه ته ډېر پریشانه ناست یې زه د ذمهوار یم که ستا په دغه خبرو کې یوه خبره رښتیا وه زما دا دوه لاسونه راپرېږد دا سم خلک دي سیالان خلک دي دغه یې نشي برداشت کولی دغه دارنګه ده دغه لکه د اته سیاست دلته به تود لمر ته ناست یم دی هلته یو ځای په سایه کې ناست دی دغه سایه پر توده سوې ده دغه دارنګه سړی دی وروره ښه وروره دغه دارنګه دی په کلي کې دی شادي ته نه دی الکړ کې چې خپله غلط یې نه دی کویلګي د چا هغه کامیابه سي د چا هغه ناکامه سي او اوس اکثره خلک پېژندلی دي زه د تا تاریان یم تا شریف څنګه نه دی پېژندلی رالی شریف ته کښېنېسې د مسلمانۍ غیرته ولې ما ته شاده مسلمانۍ ده څه دی سر ځوان و د ښې خوږې خبرې کولې سړي په زړه یې پورې کولې بس خوږو خبرې کې سړي کار وکړي په ګوړه کې و سړي ته زهر وري ښه ای دونه شیطان سړی دی اوس خو بیا ګرځه د ده پر شیطانت بر سر د خلکو سره دوستي کوم د ده پر ضد بیا کوم وایه ولاړه کړدۍ را نړولګي اوس بیا خامخا کوم دا خو سالان خلک دي یار زه ګرځه پر دا ولم چې دا دوستي ماته کړم ای شیطانت بیا څه دی علي ماته شیطانت کوي یې څه کورې په ودانۍ پای شیطانت ورور نو که مه په ودانېدلی بیا شیطانت نه کوئ کار مله ورور خپله دوستي وکړه دا خلک هلک سړی تر ټاپو اړوي اوس ورسه اوس ماښام شو به زه ځم دا دوستي کوم نه ماته یا دوستي به څه ته ماته یې ایسې خپله دوستي وکړه وروره